څه کار مو قربانۍ نه ولې بس اقتصادي مشکلات وګورئ وسه دې نشته نه کنه بس کراچي بازار کې چلولې قرباني خو به دې څوک کړي یار الله قرباني مې نه ده ولې معاش هم کم ده نو 15000 روپۍ په دې باندې افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو اختر مو مبارک شه طاعتونه عبادتونه قربانۍ دی الله درته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله دې وکړي چې دې اختر په برکت سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تلپاتې سوله راشي دوستانو موږ راغلي یو هغه ستاسو قربانۍ الحمدالله په ډېر اخلاص او مینې سره کوو پوهېږئ ستاسو قرباني مو سږکال په 19 ولایتو کې داسې ولایتونه چې غربت کچه پکې زیاته وي هغلته کړې ده او له هغې له جملې څخه یو ولایت چې ما په غاړه مسؤلیت اخیستی دی په نور ولایتو کې نور ملګري دي سږکال مو الحمدلله په زیات تعداد کې ستاسو قرباني کړې تقریبا سوونو ته تعداد رسیږي له هغې له جملې څخه یوازې په دا یو ولایت کې چې ما مسؤلیت په غاړه اخیستی 12 ماله دي 12 څاروي دي چې 15 پکې لوی دي او تقریبا 9 پکې کوچني څاروي دي نو دا څاروي ستاسو دي ورونو موږ ستاسو په نمایندګۍ باندې دغه څاروي نن ذبح کوو انشاءالله تاسو موږ تر اخره وسارئ چې ستاسو د څارویو غوښې موږ کم هسې خلکو ته تقسیموو مطمئن یم انشاءالله چې ستاسو یې د اجر مستحق کیږئ خو یوه خبره به درته دا وکړم چې تاسو خپل ارام اختر وکړئ او موږ به ستاسو لپاره قرباني وکړو دعاګانو کې مه هېروئ ویډیو تر اخره وسارئ موږ سره اوسئ د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی قرباني خو به دې څوک کړي یار الله قرباني مې نه ده ولې معاش هم کم ده نو 15000 روپۍ په دې باندې دې موږ د کور خرڅ هم نه کړي غوښه زه ورته غوښه ګډ غوښه ده شپه صحیح ده خدای په امان ګډ دې حلال کړی وکړه وایه قرباني کې څه کار مو قرباني نه ولې بس اقتصادي مشکلات وګورئ ډېرو لږه والله دینو دی 500 روپۍ تقریبا شاوخوا قرضدار یم او دې کراچۍ پیدا کړې نه د کراچۍ بولي جګړه یم ښځه نن شپه دغه مونږ مېلمه شو خیر ده پیدا مړه غوښه قمر بنسټ لخوا قرباني دې کړې وه نه وړه موږ خپله غریب خلک سوروه غریبانو کې زړه غټ یې بس چې لاس کې څه چې هغه صرفه نه کې پې قربان دې شم خیر وي او دغه زموږ لخوا مېلماني خیر وي الله خپل په دربار قبول کړي عزتمن زما وطن افغانستان دی کلي نه څنګه راوتلي یاستې ولا دا د جنګ پر زیاده زیاتې نور شي پټۍ هر څه پاتې دي قرباني خو به دې نه یې کړې دا وخت زه الله مال قرباني دې کړې نه قربان ولې وسم نشته نه څنګه وسه دې نشته نه کنه بس کراچي بازار کې چلولې نه مینه نو چېرته به دي ښه بازار کې راشي ښه زه صحیح ده زه نن دې کار هم کړی ده غوښه ځان ته د شپې پخه کړه او ښه ښایسته صحیح زه خدای په امان چی دې پشا کړي خاصه کوم ځای نه دې راوړل ډاکټر کور هم چېرې دی وعلیکم السلام ته را نږدې شته خوښه بچی ښه ته دې خوا قرباني هم کړې نه پلار دې څه کار کوي پلار مې کراچۍ چلي دا څه وایي ښه ته راکړه وعلیکم السلام واخله زه بچ والله ډېر راباندې خلګېږي چې دا خپل زحمت او دا خپله خواري کوي په دې اختر کې ته خپله غریبي کوي که نه تر تا بهترینه انسان هم نشته او ته باور کوې
چې تاسې غوندې خلک ډېر زر جنت ته ننوځي ښه د صحابو د نبیانو د شهداو سره به ډېر بختوره خلک دي دنیا دومره ژوند د تېرېږي که نه قرباني خو دې نه ده کړې که نه دغه وخت دا اوس نن شپه پخه صحیح ده د ورځې څو روپۍ پیدا کړې کله 100 روپۍ کله 80 روپۍ دلته سور مرد ولاړ یې څوک غریبي ده څوک راکوي ته راول راکوي ولې نه چې راسري په دواړو سترګو الله دې راکړي درې کم چاره نشته څوک مجبوریت ده بهترینه خل تاسې یو چاره کوړم پیدا شي هم پاشي د دوه شپې خو کېږي چې لږه لږه پخوي یو چاره کوړه دی دا نه وایي چې ما سره لوکس موټر لوکس بنګلۍ لوکس چوکۍ فقط یو چاره کوړه نور ژوند خدای تېروي الله تیری نو زړه خدای مطمئن دی خوشحالي خوشته پکې شکر د الله نه ډېر شکر گزار ډېر خلک دغه خوشحالي چې کبه ته لرې کله د باندې پیسې مصرفوي چې پیدا کړي خو نه پیدا کړي ډېر خوشحاله بس موږ نن مجبوریت نه د امر نامستې خوند پکې جنت خو مخبل دی دا وخت نن میلمه شو جوړ کړې بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړې بلا وخت وشو چې وران دی